والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك सारे क्या दुआ कर अल्लाह ताला असको खैरात ना रखले चिराने प्रवस्थे देखा इंसान प्रवस्थे दस बार ये तो गुजरात में शंबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे तो फिर मरते ताइफ मरते और विंजे मरते और हाजरे और तो विंजे मरता अब कभी माना बंदी चाला हुए अब वो कुछ दासु पर के थी सर अल्लाह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लदीना सफर शुरू को शाम तक शाम और फलस्तीन सूर्य और फलस्तीन और दियो वतन को तब शाम तो शाम को पूर्ण मस्तवल वादी हेब्रून मुस्तदे वादी हेब्रून कुलूम वादी हेब्रून के इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी हेब्रून के देवर अल्लाह देवर को सारा बचे ना नारे को इब्राहिम ज़ुमा उस्ताद वादे को मुंबई के बचे हो माशूम ने तो पुदी हाजरा बांधे निकाह वाला चला विन सता था लगे और दिन थोड़ा देशा का अल्लाह हम माशूम रागी खैर देखा ज़माने पैदा शोई का हाजरे ने पैदा शोई अल्लाह का पैदा पूरा बात इब्राहिम लाजर पर निकाह हुआ चादर थोड़ा देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्माइल अलैहिस्सलाम वो फिर किताब इस्माइल अल्लाह विधि किताब के तहत इस्माइल जिक्र हो देख पैगंबर हो सादिक हो कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात और कुल को वादा तक तो मानसो ज़कात ताकीद का हम अल्लाह पैगंबर अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल मंतक़ा के और मिस्र के और शर्क़ उर्दून के और शाम और फलस्तीन के और हुदूद हिजाज़ मुक़द्दस के इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम मिशन और मग़फ़िरत अल्लाह तौहीद दावत को देखो मंतक़ा अलबत्ता वर्क स्किल बड़े तरीक़ा ने जोड़ शो शुल्लुत अलैहिस्सलाम योले के शर्क़ उर्दून और मक्के मुक़द्दस لإبراهيم مكان البيت الله يقول بيت الله مكان أو زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتين في تشتغل بيت الله جوي أو ده بالرجول سكيم أو ده الإسلام أو ده المنسوبة شو بدي ختمان اللي بدي منطقة بند الدعوة إلى الله كار التشروكي ده بدي عليه مركز إبراهيم عليه السلام هاجر إسماعيل مور زان سرعات استو إسماعيل بيت الله شريف तो डलान देखिए को दे अब हाजिर टेबल लेना था अल्लाह बेत दे अल्लाह को कुदरत दे जोड़ी अब दल दौलत दे तलाना वादे हेब्रून के फलस्तीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम मखरे हाजिर और वसीला इब्राहिम तोले मुंदल तफरे ودي تشتكي من بريده تلتهو يوكورن بالنشتا تلتهو غنام نشتا تلتهو بودي وبن نشتا تلتهو أنيس أو أليفم سوق نشتا كمون غني حيوانات ريشي كغلا راشي تلتهو إيس شيء نشتا ديكو تشتكي تامن بريده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيغمبر يغمبر عبو دلو بيخلي إنسان بهر حال إنسان دي جعل خلق الكل الشيخور وجاء ويوخذ ويو تشتكي بريدين وأبو سجوا
دې لپاره چې هغه باندې فتح لري نشي جړا ور نشي او تکلیف د هاجري بیبي زیات نشي نو مخه نه راوړه مخه راغلی ورته ویل ابراهیم دا کار د الله په امر باندې کې خپل کې خدا خو کار نه دی دا واره ورته وو دا زه الله امر باندې هاجر ویل اذا لا يضيعون او الله په مزایا کې چې دا کار دی الله ابراهيم عليه السلام شام پر روان د ورسره دا کړه اورل دې په ماشومان نه کاري د بیت مخ بیت الله قال ربي إني أسكنت من ذريتي الوقت ما جاء الزنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله ما اختص ثم شما راست فدي دشتك بآب غيار بيابان کے استاد محترم او زمن کور څنګه نه دی راکړ څنګه یو ښځه یو ماشوم په دشت کې اچو یا وای ربنا ليقيموا الصلاة الله تعالی ما دې لپاره وکړو چې دې موږ قائم یعنی د دې په ذریعہ الله چې جماعت جوړ دې په ذریعہ باندې الله د تستا کور جوړ کی او په ټول دنیا کې د موږ د قائمو سره چې د موږ قائمو تغمر او قرباني و چې اسماعیل علیه السلام او هاجر کړو او ابراهیم علیه السلام ربنا ليقيموا الصلاة الله فقط هم دې لپاره چې دنیا کې د منځ نظام دی قائم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الله تسخر جلوبهم مائلك جديد تراك جديد كما قال لك وارزقهم من الثمرات الله يبارك التوراة ودي دشتك وتم يبيور لعلهم يشكرون شايف يستشكر الله منهاش دعاء وكلا قبل فلسطين طرف توادي شكرون طرف توادي بيبي خلفي اسماعيل دور کول او قومونه راځي یو وخت راځي چې وبه ختم شي اسماعیل د تند نه چوي بيبي تک یو په لان دي اسماعیل علیه السلام واچاو دې د پاره چې د ځان کدان او مرګ او خپل بیت الله شریف نه صفا طرف روان شو وادي شو انسان شو تروبل صفا طرف اخوای دې خو انسان درک نه لګي دې ته وادي ته کړه انسان درک نه لګي یې لګوم دا څه دا اوس چې اجازه مړ ټول راځي خپل چکر مړ بیا مروه تا اته وکړل بیا صفا ته راځي بیا مروه ته راځي اخر کله چې مروه ته ځي یو حق او ځان سره وچو تاسو پیدا راځي چې بیا وکړه بیا ورته وایي ته سوګې ته نو مرسته کوي ته کوم ته خپل رب اورې ته نو مرسته کوي چې ما بچی ته څنګه راوړي وونه چې بچی ته راځي او کتي اته ګوري چې خدای پاک پرخته دا پرخته درته پرخته خپل وزر باندې ځمکه وه دا هغه د کوو جاري عجب هغه په خپل مشکوره کې واچولې راوندې کړې فرشتي ورته وویلې ابراهیم د الله په امر باندې پرې ټول ورته کوي الله تاسو دلته ځای کوي نه نو هغه په څه استفاده کوله او دې ورکه تاریخونه او روایت خاموش دي چې په ډوړې باندې راځي د دې دوه کې یو وجه دا کې دی چې د رزق بندوبست هم الله کړی او کله یې کړی وي نو
بیا په روایت کې راغلي لکه د زمزم ذکر چې راغلی. دومره وجه زما په خیال دا کېدی شي چې د زمزم اوبه هم د ډوډۍ کار کوي او هم د اوبو کار کوي. یو زمانه کې یو عالم په دې باندې تجربه کړې وه او تللی و 3 میاشتې په بیت الله شریف کې اعتکاف کړی. ما ته به د الله عبادت او ډوډۍ نه فقط زمزم به اعتکاف ته د ننوتو نه مخکې هم ځان تللی و او اعتکاف نه د راوتو نه پس هم ځان وتړله، وزن بلکل هماغه برابر اوسه او نه وبیا شروع. او حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي ماء زمزم لما شرب. زمزم اوبه د هغه شي دپاره دي د کوم شي دپاره چې وڅښل شوي. که د ډوډۍ په نیت دې وڅښلې الله پاک رزق، که د اوبو په نیت دې وڅښلې اوبه دي، که د شفا په نیت دې وڅښلې شفا ده، الله پاک ورته شفا ده. دې وجه نه چې روایت کې راغلي چې صحابه نبي صلی الله علیه وسلم به څښلې نو الله د رزق سوال د شفا سوال به یې د الله نه کوو او د فراغ ژوند سوال به یې د الله پاک نه کوو چې د هر شي دپاره دا وڅښل شي هغه کار کوي. څه وخت تېرېده چې یو یمني نسل عربي قبیله جرهم قبیله هغه په دې لاره باندې تېرېده. عربان موږ به تاسو وګورئ کوچان اصل په لاره باندې تېرېده نو هغوی ګوري چې دلته د بیت الله د پاسه هغه وخت خو بیت الله نه و هغه ځای و مرغه تاوي. نو دوی ویلې چې موږ په ډېر وخت پوه شو چې په دې وادي باندې ځو او سفر کوو دلته خو مرغان وو چې دلته مرغه پیدا شوی دی نو اوبه به پیدا شي. 2 نفره یې ولېږل وویل چې یو ښځه ناسته ده یو ماشوم ته ونه راځي ورته یې ویلې دا اوبه ستا دي هغه ورته ویلې دا اوبه خو زما دي. ویلې که موږ دلته کلی ټول د څښلو اوبه مونږ ته راکړې وویل اوبه درته وویل هغه ویل چې دا خو ډېره ښه ښځه ده اوبه مونږ ته راکړې. په دې ورته ویل چې د اوبو ملکیت به زما وي. هغې ویلې د اوبو ملکیت دې ستا وي چې دا دې ستا وي خو د څښلو لپاره راکوم د ډوډۍ لپاره راکوم نو دې ګټه نو هغه کوچانو د قبیله د عربو جرهم قبیله هلته آباد چې آباده شوه چې کله اسماعیل علیه السلام د 14 کلونو شو نو الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې ته لاړ شه بیت الله. دا چې راغلی قرآن کې راغلي فلما بلغ معه السعی یو بچی او دا لاس پنځلتوب کې ورکړ. اسماعیل چې پیدا شو د ابراهیم عمر 80 کاله سپین ږیری و چې دی د 12 کلو کېږي پلار سره کار کېږي پلار سره خدمت کېږي. قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قرآن وجه پلار سره کار او منډه شو نو ورته ویلې کوچونیه خوب کې مې لیدلي چې تا ذبحه کوم. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ای پلاره چې څه حکم درته کېږي ویې کړه ستجدوني إن شاء الله ته به ما د صابرینو نه ومومې. ابراهیم علیه السلام ولې د اسماعیل نه پوښتنه کوله؟ پوښتنه یې ځکه دې لپاره نه کوله چې هغه ما مال راوړو نو بیا به یې نه راوړو ځکه چې د الله امر دی. پوښتنه یې ځکه کوله چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل د پیدا کېدو نه مخکې دعا کړې وه رب هب لي من الصالحین. چې کله د عراق نه د کور نه روان شو وراره اولاد نه وو دعا یې وکړه رب هب لي من الصالحین. الله ماته صالح اولاد راکړي چې دې کار کې ما سره مرسته وکړي. نو هغه کته چې دا صالح بچی دی که ما دعا څونه قبوله شوې هغه داسې صالح بچی و چې هغه ویل یې ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې څه امر درته کېږي هماغسې کوه. ستجدني ان شاء الله من الصابرین. نو زه به د ذبحه کولو په تکلیف باندې صبر وکړم ته به ما د صابرینو راومومې. او بل دې مسئلې نه دا ثابته شوه چې د انبیاو خوب وحي انبیا چې
سترګې پټېږي زړه یې بیدار د هغوی خوب وحي د وحي یو قسم د وحي یو قسم هغه د انبیاء کرامو خوب اسماعیل علیه السلام یې روان کړ مینا په مکه کې د بیت الله څنګ ته ځکه نه لاړو چې خلک یې راتلل مینا خو د بیت الله نه هلته روان نو اوله جوړه چې د شیطان ورته راغی د دښمن خو بچی سترګې ورته تورې کړې لمبول یې پاک کړ 12-13 کاله کې ماشومان ډېر ښه ښکاري او دا خو د لوی خاندان خلک بیا انبیا او انبیا الله ښایسته پیدا کړي ښایسته پیدا کړي په شکل کې په صورت کې هېڅوک په انتقاد نه شي کولی چې دا شی داسې وی یا دا غوږ یې داسې وی یا دا سترګې داسې وی ښایسته مخلوقین چې الله یې پیدا کړي یو د پیغمبر اولاد او بیا خپل هم پیغمبر الله ته د پیغمبرۍ اراده وه چې د پیغمبري به ورکړم شیطان ورته ویل دا ما علاوه ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام تیږې واخیستې شیطان کې وویشت بیا دا دومره جمعې سره ورته راغی بیا یې وویشت بیا د آخري جمعې سره ورته راغی بیا یې په تیږو باندې وویشت وَأَنْزَلَ لِلْجَبِينَ الله ورته یې پټ وخیست ویل بچونه که داسې د سم یا چې ستا سترګې زما سترګو سره مخامخ کېږي هسې نه مې زړه مې ونه شي د الله امر تکمیل نه شي داسې به د سملو چاړه به لاندې نه کړه چې سیم لاو چاړه یې ورته ځای کړه الله سړی ته ویلې پام کوه اسماعیل حلال نه کې او د بر نه دغه وشو چې ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ابراهیم تا خوب رښتونی ته به وایې چې څنګه یې رښتونی خوب کې خو لیدلي وو چې زوی علاوه دا حالات خوب کې دا نه وو لیدلي چې ما زوی علاوه کړی خوب کې هم دا کړي وو زه دې علاوم نو ځکه الله مې خوب کوي رښتونی شو نو تا خو دا علاوه وکړه څه دې کړه چاړه دې واخیسته او قرآن وایي وفدیناه بذبح عظیم د ده په فدیه کې مونږ لویه قرباني ورکړه د هغې دوه معناګانې دي دواړه شی او دواړه په یک وخت مرادم دي ځای کړی ده مونځ یې ساتلی دی او یهودیانو مونځ ځای کړی دی قرباني یې ساتلی ده او مسلمانانو مونځ هم ځای ساتلی دی او قرباني یې ساتلی مولانا حمیدالدین فرعي مجموعه حاضر فرعي کې لیکلي دي چې د دین ټوله رجع د دین ټول اساسي عبادات بدي یو مونځ دی او صل لربک وانحر دا شیان روژه مونځ زکات حج جهاد قرباني دا ټول یا مونځ ته راځي چې یا قرباني بعضې شیانو کې د مونځ شبهه ده بعضو کې د قرباني شبهه بعض دواړه مرکب حج کې د مونځ شبهه هم شته حج کې د قربانۍ شبه هم شته چې مال پکې لګي مونځ او قرباني د الله د عباداتو اصل وګرځول او د الله د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې الله رب العالمین دا جاری کړ بچی بد شو الله د ابراهیم علیه السلام او د هغه د خاندان او د هغه د بچي او د ده او د ده د بیبي د هاجرې یو ادا یو حرکت الله دونه خوښ شو چې هغه الله د حج مناسک وکړي بیبي چې د صفا نه مروه ته راځي د مروه نه صفا ته راځي دا سعی الله رب العالمین په حج کې واجب وګرځوله په مسلمانانو مینا کې الله قرباني یو جاویدان تاریخ الله هغې ته ورکړ ابراهیم د اسماعیل علیه السلام قربانۍ په اساس باندې هغه الله وکړ بیت الله چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام جوړ کړ هغه الله رب العالمین د ټولې دنیا د جوماتونو مرکز هغه الله د توحید مرکز چې ځکه نه الله خلاص شو راغی ابراهیم علیه السلام بېرته لاړ والي بیا ناڅاپي ابراهیم علیه السلام راغی د واده کړی جرهم قبیله هلکه پاک مور ته راغله هغه عربان ورته ویل موږ په دې هلک ته خپله جلۍ ورکړو نو هغې ویل موږ به هلک نه پوښتنه وکړه نو ویې که واده وکړو
ابراهيم عليه الصلاه والسلام سو فسره کور ته لاندې ورته ویل څه خاوند ورته ویل چې خاوند مې تل له ښکار وي گزارم څنګه ده وي گزارم په ښکار ده کنه چې خاوند راغی سلام دی وایا او ورته وایي چې دروازې درشل دی بدل درشلي بدل هغه چې راغی هم څه پوه شو ورته ویل یې څوک سړی نور هغه له خسته سپینې سره راغی ابراهيم عليه السلام ته سپینه کړ وی څه وی چې د پتا سلام او د سلام نه پس درشل بدل کا د دروازې ویل دا مې هغه په اړه راغلی دا مې پلان او درشل دی ورته ویل کار وی گزارو پسرم پسره وی پکار وی څنګه دی ګټه الحمدلله او ورته ویل دې سپین کې ته ډېر مبارک ته کینه چې تا سپورټ درکم څه شی درکم کوم کار سپورټ ورته ویل چې مې ته راغی سلام ته وایي او ته وایي چې دروازې دوخن دی کلا مې راغی ورته ویل چې چا څنګه کول کی ورته ویل ډېر مبارک پتہ سلام ویل دروازې دوخن دی کلا او ورته ډېر ساتو کو هغه ورته او سپاړه مې ورته وړاندې او احترام مې ورته نو ډېر مبارک سره نو یې ځکه دي دا په پلان درشل دی او ما ته ویل چې خپل خلک لا طلاق بیا ابراهیم علیه السلام راغی دی وخت اوس اسماعیل علیه السلام د دې شو او دغه لاندې ناس ته خپل غشي تیر کړي چې ښکار ته لاړ چې ویلې د اخوانه پلان را روان پاسه د پلان استقبال ورته ډېر وخت نه پس ملاقات ورته راغی ورته ویلې بچو الله ماته یو کار امر کړی دی هغه امر خو تعالی راوړو دا دوم امر وی الله ماته یو امر کړی دی ما سره مرسته کوي ورته ویل چې دې چې الله چې څه شي درته الله ویل راکوا اوس وی دې ستاسو غره دې کوي کار دا وختونه ابراهيم عليه السلام څنګه کوله چې دا زما جسماني زوی دی او کدا زما د روحاني او معنوي میراث امینم کېدی شي کدا زما د اخلاقي میراث او علمي میراث امینم کېدی شي نو خو شو چې دا زما د علمي نبوي او اخلاقي میراث امینم په بیت الله جوړي او دعاګانې کوي چې کله دې بیت الله دیوالونو چته ربنا تقبل منا الله دې موږ قبول کړي انك انت السميع العليم الله اولد كذا دعاءنا او الله تو اولد كذا تو کوئی تو بندگان کو دې دونو باندې پروردگار ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الله تبارك پیغمبر له کوله دې چې دې ورستا آیاتونه تلاوت ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الكتاب والحكمة تعليم والدين وغير الشرك وبدأين الله إنك أنت العزيز الحكيم الله تعالى فضل الحكمة وعقام أني بيت الله لو زيادة خبر سيدات اسماعيل تيجي راوي إبراهيم الله سنوي سيكي چپرائي ودي تيجا ماندي ودي دي تيجا ماندي بيابا تيجي براي ودي مقام إبراهيم جوز ماندي كارا كيدي ومقام إبراهيم إبراهيم دودريدو أتيجا الله تبارك ومن دخل كان آمنا أو سوق وكداخل شو دبا أمر الله أمر إنسان ندی بیت الله شریف جوړ چې بیت الله جوړ کړ ابراهيم اسماعیل علیه السلام ته پیغمبر راغ او الله په پیغمبر باندې الله ابراهيم عليه السلام ته ویل چې حج اعلان وکړ وقد في الناس بالحق يتوب على كل دابر من كل فرج عميق ليشهد منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خلق كده حج اعلان وکړه د زمکه د نړۍ
نو خلق تا راځي او ډنګر سره باندې مظلوم دې کړ چې سره وی بیٹا کوي يشمل منافع لهم چې د دې کوم منفعت درکړي چې خپل منفعت ویني دیني او دنیايي يذكر الله چې الله نوم یې على مرضهم من بهیمة الانعام چې الله کوم بهیمة الانعام ورکړي چې هغه د ذبح کې قرباني وکړي الله نوم یې دي بهیمة الانعام عربی کې سروش يعني دوقان ویان وسنا وزیر دا سروش يعني قرباني کیږي چې دا الله نوم دی باندې وړاندو خان نه بخلک راځي ته اعلان وکړه سوال زما کار دی مرګ ابراهيم عليه السلام دعا وکړه الله تزمو وقرنا مناسكنا واستف علينا الله ته مناسک وکړه د حج طریقې راوکړه او موږ توبه قبول کړه الله رب العالمین الله حج طریقې ابراهيم عليه السلام دا وګورئ او اسماعیل علیه السلام نبوت او پیغمبري ډېره کامیابه پیغمبري ټول حجاز مقدس کې ټول عربستان کې د هغه نبوت او پیغمبري خلکو تسلیم دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم زمانه پر حج جاری په عرب حج په عرب کې جاری عربانو د نبی علیه السلام زمانه پورې څه شیان په عرب شو جنابت غسل وکاو حایزه خزه سره باندې نزدې کېده حایزه خزه سره باندې نزدې جنابت غسل وکاو او عربانو چې ده صدقه پاک دامنی سلی رحمی دا شیان خبره دا خبره دا هغه ابراهیم علیه السلام د شریعت شیان چې د عبادت اسماعیل علیه السلام عربانو ملکات تړله په نکاح کې به مهر ورکاو لس پوخان چې دی هغه دیت د مړي د قتل ډېر شریعت د ابراهیم علیه السلام عرب دې نه معلومیږي چې د اسماعیل علیه السلام نبوت کامیاب نبوت او په دې ټول عربستان کې هغه مقبول شوی و او په ټول عربستان کې هغه منظور شوی رسول الله په زمانه کې خلک هغه ته خنفاء دا د حنیف جمع حنیف دا ابراهیم علیه السلام لقب ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم لا يهودي ولا نصراني او حنيف او غير المشركين يؤمنون نسوك ابراهيم عليه الصلاه والسلام بالدين هذا ونصار حنفي ولكوس من مسلمانهم فذاك ما ندري خلق كنسوك حنفي اما ابراهيم عليه الصلاه والسلام نسبت کې جلال الدین دین حنیف نو خنفاء موجود ګورئ نابغة الجعدي دا یو سړی و د بني عامر ابن صعصعه د قبیلې دا سړی چې روژه به نیوه دا د اسماعیل علیه السلام د دین دې سړي به استغفار ویل استغفر الله لا اله الا هو دا سړی د الله توحید باندې خیال چې یوازې الله ته بندګي لایق الله ته پرته نور هیڅوک د بندګي لایق او د عبادت لایق عقیده توحید باعث بعد الموت باندې خیال ویل چې دا د دې ژوند کې یو الله دې سره حساب کتاب په دې باندې خیال د آخرت جزاء د آخرت سزا باندې خیال جنت او دوزخ باندې خیال بیا د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه ومندله نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې بیا ایمان مخکې هم واحد مؤمن بس هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه پیغمبر نور عقیده مخکې نه جوړه عقیده ورسره یو بل سره او سرمه ابن انس دا د بني عدي بن نجاح قبیله نه د چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو کې ملنګي اختیار کړو بت پرستی پرېخه د جنابت نه غسل کاوه حایزینه د حایزې څخه په پرهیز کاوه نه وړاندې کېده شراب او نشاور شیان دې چې د حرام دي نه استعمالول او اراده وکړه چې مسیحي شي ځکه چې هغه خدای اشرنه پیغمبر عیسی علیه السلام د رسول الله نه مخکې بس هغه په نبی علیه السلام باندې